د یو بزرګ متعلق راځي چې هغه راغلی قبرستان ته مراقبه وکړه او د مراقبې په ذریعه سره الله تعالی د دې قبرونو د انسانانو د حالاتو کشف ورته وکړي او زه بار دا وایم چې زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې کشف زموږ په عقیده کې برحق عمل دی. د کشف څه وروسته هغه شاګرد پوښتنه ځین کوي ورته حضرت دا مردگان او دا مړي دي په کوم حالت کې ولیدل؟ هغې د دې زندګۍ پر تېرېدلو باندې او د زندګۍ د دې قیمتي لمحاتو پر ضایع کولو باندې په کوم حالت کې؟ نو هغه بزرګ قسم ورته خوري ورته زما په خدای قسم چې هغې پر دې خپله زندګي باندې دومره په افسوس کې و چې څومره قیمتي سهارونه و څنګه راسه تېر سو او څومره قیمتي ماښامونه و څنګه راسه تېر سو، څومره قیمتي ورځې وې څنګه د لاسه راسه ووتې او څومره قیمتي سهارونه او شپې وې چې هغې د لاسه راسه ووتې. ورته هغې پر دې حالاتو باندې دومره افسوس د زندګۍ پر دې اوقاتو باندې کوي او په دومره حسرت کې دي، په دومره غم کې دي. که د یو مرده غم پر دې ټولو انسانیت سره تقسیم کې زما په خدای قسم ټولو انسانیت په لیونیان سي چې بیا به ټوله انسانیت د هغې د هغه حالاتو د هغې د هغه افسوس او د هغې د هغې غم برداشت نه لري چې زما په سهار کې ما څومره عبادت کولی سو، زما په ماښام کې ما څومره عبادت کولی سو، زما په ورځ کې ما د خپل قبر دپاره څومره اساني برابرولی سوه او زما په شپه کې زما د آخرت منازل ما ځان ته څومره اسانه کولی سو او هغې په څنګه په زول کارو کې، په څنګه عبثیاتو کې او په څنګه لا یعنی او بې فایده کارو کې زما څه غرق سو او زما څه تیر سو او زما څه ضایع سو. نو ځکه د زندګۍ چې کوم اوقات الله تعالی موږ تاسو ته راکړي دي، د زندګۍ چې کوم لمحات دا ډېر قیمتي لمحات دي او دا ډېر قیمتي اوقات دي، دا ډېرې قیمتي ورځې او شپې دي او د دې په لږ محنت سره، د دې په لږ عمل سره انسان د ځان دپاره د قبر توره کنده د جنت باغچه جوړولی سي او د دې په لږ محنت او په لږ مشقت سره انسان د ځان دپاره د آخرت ټول منازل اسانه کولی سي. او د زندګۍ چې کم لمحات او کم غړي الله تعالی موږ او تاسو ته راکړي دي، دا د الله تعالی د طرفه یو امانت دی. دا الله تعالی یا د دې دپاره راکړي دي چې دې کې داسې کار وکړه چې په دې کې ستا د دنیا ګټه وي او د هغې په ذریعه باندې ته د دنیا نفع او فایده واخله، یا په دې کې یو داسې عمل وکړه چې د هغې په ذریعه باندې ستا د آخرت نفع وي، ستا د قبر نفع وي، ستا د آخرت د راروانو منازلو فایده وي. لیکن که ته زندگی په داسې لمحاتو کې تیرې، په داسې کارو کې تیرې، په داسې لغویاتو بې عبث مصرفو کې تیرې چې بیا په هغې کې نه ستا د دنیا ګټه ده، نه دې د آخرت ګټه ده، نه دې د دنیا ضرورت ورته متوجه دی، نه دې د آخرت ضرورت ورته متوجه دی. بیا خو د زندګۍ د دې هرې لمحې او د دې هرې ګړي د الله تعالی حضور کې د انسان څه پوښتنه کېږي. بیا خو به انسان د دې ټولو لمحاتو جواب وایي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا تزال قدما عبد، د قیامت میدان کې یو انسان د دې خپله ځایه څخه تر هغې وخته پورې قدم نسي پورته کولی حتی یسأل عن 4 اشیاء، دې سړي څه به 4 پوښتنې کېږي، د دې 4 پوښتنو جواب به پیښوي، د هغې څه وروسته به بیا پر مخ باندې سي. اولنۍ پوښتنه عن عمر فیما افناه، ما خو زندګي درکه 40 کاله وه، 80 کاله وه، 80 کاله وه، هر 100 کاله زندګي چې وه هغه زندګي څنګه تېره سو. بیا به د زندګۍ د الف صدریا پورې چې څومره ورځې تېرې سوي دي، څومره شپې تېرې سوي دي، څومره سهارونه تېر سوي دي، څومره ماښامونه تېر سوي دي، د زندګۍ د ټولو مصروفیاتو جواب به پیښوي. وعن شباب فیما ابلاه، د زندګۍ دورانیه کې بیا پر تا باندې ځواني راله چې دا د زندګۍ بهار و، دا د زندګۍ بهترین موسم و. ایا هغه د ځوانۍ قوت، ایا هغه د ځوانۍ تیزی، ایا هغه د ځوانۍ طاقت تا په کوم شي کې استعمال کړې؟ د هغې جواب به ټوله ته د الله تعالی حضور کې پیښوي، د ځوانۍ د زمانې د ټولو مصروفیاتو جواب به پیښوي. وعن مال من این اکتسبه وفیما انفقته، چې څومره پیسې دي وګټلې، ودې ګټلې په کومه لار باندې، او بیا دې د دنیا په زندګي کې د دنیا په لمحاتو کې هغه پیسې پر کومه لار باندې خرڅې کړي، د هرې ټکي او سکې جواب به سړی د الله حضور کې پیښوي. او عن علم فيما عمل به، چې څومره ښه دي زده کړو، څومره بد دي زده کړو، او د ښو د بدو څومره لارې در معلومې وي، د بدو د لارو څخه دې څومره ځان وکاتی او د ښو په لارو دې څومره عمل وکړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د قیامت میدان کې انسان د الله تعالی حضور ته پیښ شي،
نو انسان ته د یو قدم پورته کولو در هغه وخت اجازت نه چې در څو پورې د دې څلورو سوالونو جواب د الله تعالی حضور ته پیش نه کړي. نو زندگی ډیره قیمتي ده. زندگی دا د الله تعالی امانت دی. یا الله تعالی د دې دپاره راکړې ده چې د دنیا د نفع کار کې وکړه، یا الله تعالی د دې دپاره راکړې ده چې د آخرت د ګټې کار کې وکړه. لیکن که ته په داسې اعمالو کې زندگی تیرې چې نه د دنیا نفع ده نه د آخرت نفع ده، نه دنیا کې تا ته څه فایده رسیږي نه په آخرت کې څه فایده رسیږي، بیا خو دې د زندګۍ دا قیمتي لمحات ضایع کړل. او دا د الله تعالی امانت دی، او امانت چې کله ضایع سي نو بیا خاوند د امانت د خپل امانت متعلق ضرور پوښتنه کوي. بیا د دې زندګۍ د هرې لمحې پوښتنه د قیامت په میدان کې د انسان